بل مسله کې دا چې حکمت په دې کې سره چې موږ دومره مال حلالو تاسو وګورئ د اخر په ورځ باندې دا کرونو بلکې کرمونو غیر متناهي مالونه حلاليږي اهل علم فرمایي موږ د دې وجه دا حلالو چې الله رسول امر کړي موږ غلامانو د الله او د الله رسول امر منون کیو خو حکمت پکې اوسو واوره یو دا چې په دې کې انسان د رب العالمین بندګۍ له په اخلاص مرتبه لړشي الله امر کړي موږ ورته لبیک ویلې دیم دا رب العالمین بندګۍ له په تکبیر او لوی باندې ان شاء الله ستاره پر موږ دي قرباني ته تیار ونه د سر قرباني له موږ تیار بل حکمت پکې دا دی چې انسان الله له عاجزي کې په دې وجهه کې او د مستقله بندګۍ عبادت دی الله رب العزت باندې خوشاليږي بل لوی حکمت پکې دا چې رب العالمین دې شړي له مال ور کړی دی الله ازمیخ کراولي چې دا اوس تیاریږي کنه تیاریږي قرباني له او بل پدې کې مشکلانو باندې شفقت دی دا رب العالمین د بندګانو د ملمسته ورځي دي د هر قوم د لپاره اختر شته چې هغه کې خوشحالي کوي داس موږ اختر دي موږ باید پدې کې خوشحالي وکړو هم پکې عبادتونه وکړو هم پکې خوراک وکړو هم پکې څښاک دنیوي پیدیم پکې شته د قصابانو مزدوري پکې برابرېږي اگر سرمنو تجارانو مزدوري پکې برابرېږي مدارس او بقدقه قشن د خیر زینو هغه ته پیدا علي مسکینان به دغه وغیرہ باندې ماړي شي د کسبونو والا په خپل کسبونو وکي څوک چړی ته تیر کی څوک تبرګي برابر کی څوک سخان برابر کی قسمه قسم شيونه او چې کله انسان د حیوان حلال کینو دی وخت کې د دې ژوند بوزدلی ختميږي او به د مال په دې سرمن باندې قسمه قسم پیدا چې هغه کې به تور مثال بوکا دا داتي جوړيږي چپلې تی جوړيږي وغیرہ اوس به تور مثال یو سړی د وګړي هغه سره پاږي کې دا وړي دي آیا د قرباني نه مخکې دا وړي تیرې کولې شي کنه اهل علم فرمایي کچیرته د یخنی موسمي او دا وړي تګلري کی او د مال له تاوان نشيږي دی ګډلا نه به دا کار مکوا و الا کچیرته تاوان نه رسیدو نه بالکل تیرې کولې شي به چې کله سړی دا ګډ حلال کی آیا دا سرمن پاغه اور باندې اړول شي څوک ورته تور وي سرمنه تور کړه هر قسمه پیدا ته خستل شي تور ولیم شي ځان له استعمال ولیم شي خرڅولیم شي د نیکی په کار کې مصرف ولیم شي وړي به پرې خولیم شي وړي تیرې کولیم شي ان شاء الله